قدرمانو دوستانو سلامونه د ډیجیټل چین پروګرام تاسو زه غوټۍ هرکړای کوم شیزان کروکه سیمه چې د چین په جنوب لویدیځې برخې موقعیت لري د نړۍ د بام حیثیت لوړ جغرافیایي موقعیت او ځانګړی طبیعت لري او نړۍ ته د ټولنې او بشر ځانګړي او په زړه پورې دودونه او منظرې نندارې ته وړاندې کوي لا سهار چې زرګونه کاله اوږد تاریخ لري د شیزان سیمې د سیاست، اقتصاد او کلتور مرکز دی او غني تاریخي او کلتوري سرچینې لري. له تیرو څو کلونو راهیسې لا سهار د کولتوري او سیلانیزو چارو د ژورې همغږۍ په رڼا کې د اقتصاد او ټولنې باکیفیته پرمختګ پیاوړی کړی دی. زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې اړوند معلومات در سره شریک کړم. اړوند شمیرنې ښیي چې د 2024 کال له جنوري نه تر جولای پورې په لا سهار کې د چیني او بهرنیو سیلانیانو شمیر 26 میلیونه 914 او 800 ته رسیدلی چې دغه شمیر د 2023 کال د ورته شمیر په پرتله په سرو کې 14.5 زیاتوالی ښیي. په همدې مهال کې د سیلانیزو چارو عمومي ګټې 14 میلیارډو 212 میلیونو رمینبیونو ته رسیدلی چې دغه اندازه د 2023 کال د ورته شمیر په پرتله په سرو کې 14.5 زیاتوالی ښیي. د لا سهار حکومت د سیلانۍ د پرمختګ په رڼا کې د سیلانۍ کلتور او سپورت په شمول د ګڼو ساحو همغږۍ ژورې کړی او ډېرې نوې چارې او ساختنې یې جوړې کړي. دغه راز دغه ښار د خپل جغرافیایي وراوري او ځانګړي تاریخ او کلتور پر بنسټ د تفریح او شپې اقتصادي بڼې پیاوړې کوي. لا سهار د 2023 کال له اکتوبر څخه د سیلانیزو سرچینو په پلټنې پیل کړی او تر اوسه پورې یې د څه باندې 700 سیلانیزو سرچینو پلټنې کړی او ترې څه باندې 4,000 نوې سیلانیزې سرچینې پیدا کړې او ټاکلي یې دي. د 2024 کال تر نومبر پورې په دغه ښار کې د سیلانیزو چارو تصدیو شمیر 398 ته د ستوري لرونکو هوټلونو شمیر 93 ته او له عینه د پرتدریجي منظره لرونکو سیمو شمیر 15 ته رسیدلی دی. د لا سهار د کولتوري او سیلانیزو چارو په همغږۍ سره یې اساسي تاسیسات هم بشپړ شوي دي. سیلانیان د ښکلي طبیعت د سایل ترڅنګ د دغه ښار له ښایسته کلتور او اوږد تاریخ څخه هم ښه خوند اخیستلی شي. درانو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.